سلامونه دوستانو ته مې دا روغ جوړ خوشحاله او خوښ به اوسئ. نن مې درته یو د قطر هېواد د پري ماینینګ پروژه چې د صدیرا چاین پرونه دوستانو نو د دغه لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې مې دوستانو او د ویډیو په کمنټ کې به مې زموږ ټلګرام چینل کې به مې دوستانو نو کوشش به وکړم لینک تاسو لپاره واچوم او دلته تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ. کنې تاسو په پلی سټور کې همدغه صدیرا چاین همدغه ورته ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن راشي او ډاونلوډ به یې کوئ. زه به تاسو ته یو ځلې پلی سټور کې وښیم. نو دوستانو که سرچ کې بیا تاسو ته پیدا نه شو کړلی نو بیا تاسو ته زه لینک اچوم. کله چې لینک باندې کلیک واخلئ نو هغه به تاسو د لینک له لارې دوستانو بیا را ډاونلوډ کړئ. خو زه دوستانو تاسو ته لینک اچوم، که نه تاسو پلی سټور کې سرچ کړئ او پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی شئ دوستانو. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. د ویډیو شروع کېدو مخکې له تاسو خو په خورا درنه هیله کوم که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ. نو دوستانو کله چې دغه را ډاونلوډ کړه نو را به شئ دغه په خپل موبایل کې اوس تاسو را خلاصه کړئ. نو لږ دوستانو منتظر کېږو. راځو دلته په لاګین وید KYC په دې باندې کلیک اخلو. کله چې په دې باندې کلیک وایسته دوستانو راځو موږ تاسو لاندې برخه کې راجستر باندې کلیک اخلو. نو کله چې راجستر باندې کلیک واخلو لومړی خپل یو ایمیل ورکوو او بیا دغه ویریفیکیشن په خپله دوستانو کېږي دوستانو. نو ویریفیکیشن کېږي، لږ منتظر کېږو تر څو دغه ویریفیکیشن اوس په خپله ترسره شي. کله چې ایمیل ورکړئ دا په خپله دوستانو ترسره کېږي. تاسو کېدلی سکسسفل راځو په کریډټ اکاونټ باندې کلیک اخلو. کله چې په کریډټ اکاونټ باندې کلیک وایسته زموږ دلته یو ایمیل ځي زموږ ایمیل ته. نو راځو دوستانو د خپل ایمیل راخلاصوو او ریفریش کوئ. تاسو کتلی شئ دوستانو موږ ته یو ایمیل راغلی دی، په دې کې یو کوډ د 12 دغه کوډ راخلو او دغه کاپي کوو. کله چې کوډ کاپي کړئ په دغه ون ټایم پاسورډ کې دوستانو دغه کوډ موږ تاسو دلته اپلی کوو. نو کله چې دوستانو دغه ورکړ لږ دوستانو موږ تاسو منتظر کېږو او په دغه الاو باندې کلیک ورته اخلو او دغه ټرای اګین کوو او بیا الاو کوو دوستانو. یا کینسل باندې نو زه راځم د موبایل شماره ورکوم. کله چې شمرې کوډ ورکړئ تاسو د افغانستان ډایرکټ اتوماتیک افغانستان درته راخلي. هغه هم دوستانو کله بشپړ کړئ راځو دلته نیشنالټي باندې کلیک اخلو، سلیکټ کنټري باندې تاسو هېواد وایي کوم دی نو راځو په دې باندې کلیک اخلو، هېواد کې افغانستان انتخابوو. کله چې افغانستان انتخاب کړ دغه پروسه مکمله شوه کنټینیو باندې کلیک اخلو. دوستانو کنټینیو باندې کلیک واخلو. دغه بعضې وخت سم کار نه کوي نو پروفایل اپډیټ شولو دوستانو له دې څخه بیک ځو شاته ځو دوستانو الاو سکسس باندې کلیک اخلو. زموږ تاسو اکاونټ دی هغه بالکل دوستانو اوس په دې کې مکمل شو. KYC برخه دوستانو د KYC برخه باندې تاسو بیا بله ویډیو راوړم چې څنګه په دې کې موږ تاسو KYC کولی شو. نو دوستانو په دې کې اوس راځو لاندې کلیم ټوکنز باندې کلیک اخلو. کله چې کلیم ټوکن باندې کلیک دوستانو هغه تاسو کتلی شئ دغه اپشن موږ ته به په دې باندې اوس 2 ST ټوکن راکوي. دغه موږ تاسو سواپ کولی هم شو، خرڅولی هم شو، اخیستلی هم شو دوستانو. هر څلورو ساعته وروسته به راځئ او 2 ST ټوکن به ترلاسه کوئ دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه څلورو ساعته وروسته به تاسو راځئ او دغه ټوکن به تاسو ترلاسه کوئ. نو دوستانو په دې کې همدغه هم برخه ده، دغه تاسو کپي لینک نه او شیر باندې چې کلیک وکړئ دا تاسو کپي کولی شئ، نورو دوستانو ته هم لیکلی شئ تر څو راشي تاسو له لینک له لارې تاسو ته هم ګټه دوستانو ورسېږي. نو دغه موږ تاسو بیا کنورټولی هم شو دوستانو. په دغه هم کې یو دغه د والټ برخه دوستانو دغه په دې کې مونږ او تاسو دغه سواپ کولی هم شو دوستانو. دغه ټوکن چې کوم دی دغه د صدیرا ټوکن چې دي که نه دغه مونږ تاسو سواپ کولی هم شو. زه اوس مهال 4 ST ټوکن دوستانو لرم نو دغه سواپ کولی هم شو او نورو خلکو باندې هم دوستانو خرڅولی شو. خو دا چې څنګه کولی شو دا به بیا وروسته راځو. په دې کې دغه د ترانزیکشن برخه دوستانو مونږ کوم ترانزیکشن نه دی ترسره کړی تر دې دمه او په دې کې اوس مونږ تاسو راځو. دغه هم داسې خاص مخیم اپشن نه دی خو راځو دغه اپشن ته هم دوستانو دا کې هم داسې خاص نه شته. دغه صرف د دې له لارې تاسو کولی شئ بیا لوګ آوټ هم شئ او بیرته له دغه له دې څخه واوځئ. او بله دوستانو دغه برخه ده په دې کې هم داسې خاص څه نشته دي، همداسې د دوی معلومات په دغه برخه کې هم او دغه خلک چې چا څومره ټوکن اخیستی او څومره خرڅ کړي او څومره کار یې کړی دی دغه ټول په دغه برخه کې دي دوستانو. او بله دغه میسیج برخه دوستانو کله چې کوم مشکل ستونزه په دغه صدیرا چاین کې دوستانو راشي نو تاسو کولی شئ په دغه برخه کې دوی ته خپل میسیج وکړئ او خپله ستونزه مشکل ورته پیش کړئ تر څو دوی تاسو ستونزه او مشکل دوستانو در حل کړي. او بله دغه وروستی برخه ده دوستانو نو په دې کې هم داسې نور خاص څه نشته دي. نو دا به مې یو ځلې وګورو. ښه دوستانو له دې څخه هم تېرېږو راځو پروفایل ته. په دې کې دوستانو داسې کارونه دي چې چا KYC یې کړي دي او نه یې دي کړي که نه چا KYC یې په څومره هغه کې پاتې دي دوستانو یعنې ولاړې دي په پینډینګ کې دي دغه ټول دي دوستانو. دغه مکمل یوزر دی چې چا KYC یې کړي دي او نه یې دي کړي او د کوم هېواد څخه دي تاسو کتلی شئ دغه ویریفیکیشن یې شوي دي د بعضې او د دې چې دغه بیا په پینډینګ کې ولاړ دی او د ډېرو ویریفیکیشن یې شوی دی او د ډېرو بیا دوستانو نه دی شوی او
نو تاسو دغه مکمل کتلی شئ څوم تاریخ باندې د هر څه تاسو ته ښایي دوستانو. نو بل پروفایل برخه د دوستانو په پروفایل برخه کې خاص هم درته ویل چې خپل تخلصونه هر څه تاسو کولی شئ په دې برخه کې هر څه سره منظم کړئ. او بله سیڼ برخه د دوستانو په سیڼ برخه کې هم داسې خاص څه دوستانو نشته دي. تاسو به راشئ او په دې کې تاسو کولی شئ دغه سیڼ کې د SDA ټوکن کنه یعنې کولی شئ نور والټونو ته یې ولیکئ او ویډرا یې کړئ دوستانو. نو هر څه بیا وروسته کوو او KYC برخه هم ده دوستانو. KYC برخه هم موږ تاسو بیا وروسته به بشپړوو په دې کې ځکه چې KYC هم ډېره زیاته مهمه ده. KYC لپاره به هم زه بیا تاسو ته یوه نوې بله ویډیو راوړم چې څنګه د دې KYC بشپړه کړو او څنګه د دې KYC دوستانو موږ تاسو کولی شو. نو ویډیو دوستانو نه اوږدوم، صرف همدومره ویډیو مې تاسو ته راوړله چې تاسو په دې کې کار وکړئ او ګټه ترې واخلئ. یو ښه پروجیکټ دی دوستانو، یو ښه ګټه ورکوي او تاسو کولی شئ دغه په ډېرې اسانۍ سره بیا ویډرا کړئ او خرڅ کړئ دوستانو. نو په دې کې نور داسې خاص څه به دوستانو نه وي چې زه تاسو ته تشریح کړم. همدومره تشریحات بس وو. صرف راځئ او په دغه ځای کې کلیم کوئ او هره ورځ 2 ST ټوکن ترلاسه کوئ. نو ویډیو دوستانو نور نه اوږدوم، ویډیو زیات تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره مې شریک کړئ. تر بل ویډیو تاسو په لویه الله سپارم. ښه وخت